बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش لرننګ زده کوونکو، زه راغلم د یو بل نوي کلاس سره په دې امید باندې چې تاسو به هم راته ټول روغ او جوړ یئ. ما په دې نن کلاس کې ستاسو دپاره راوړي دي د انګلیش سینټنسز، خو دا نن کلاس د نورو کلاسونو نه بدل دی، ځکه چې په دې کلاس کې به تاسو ته زه د یو ټکي معنی کوم او بیا به د هغې ټولې جملې معنی هم کوم. په دې نن کلاس سره به ستاسو انګلیش ډیر ښه شي، ډیر به بهترین شي. خو زه به له تاسو نه دا یوه هیله کوم چې دا کلاس به راسه تر پایې پورې ګورئ د خپل انګلیش ښه کېدو دپاره. دا 18 جملې دي زما په خیال چې، خو دا ډېرې اهمې جملې دي، ستاسو دپاره ډېرې مفید دي، ستاسو په انګلیش کې ډېر ښه والی راوستلی شي. د کلاس په شروع کېدو باندې ټول بسم الله ووایئ او د بسم الله نه وروستو بیا د کلاس شروع وکئ. زه به اولنۍ جمله تاسو ته د انګلیش ووایم. I have made something special for you. I have made something special for you. ګورئ، د I مطلب دی زه او د have مطلب دی دی. میډ وایي تیار کړي، یعنی یو څیز تیار کړی، او something څه ناڅه، سپیشل په خاصه توګه، فار د پاره، یو ستا. نو د دې ټولې جملې معنی تاسو څنګه کولی شئ؟ I have made something special for you، یعنی ما ستا دپاره څه ناڅه په خاصه توګه، یعنی ما ستا دپاره په خاصه توګه څه ناڅه تیار کړي دي. د دې ټولې جملې مطلب داسې شو چې ما په خاصه توګه ستا دپاره څه ناڅه تیار کړي دي. موږ وایو که نه چې یار ستا دپاره ما سپیشل، یعنی په خاصه توګه څه ناڅه تیار کړي دي. I have made something special for you، یعنی ما ستا دپاره په خاصه توګه څه ناڅه تیار کړي دي. داسې مخکې یوې بلې جملې ته وګورئ. If you need help tell me. د if مطلب دی که او د یو مطلب دی ته او د need مطلب دی ضرورت. help وایي مدد ته، یعنی مرستې ته. tell ویل او د می مطلب دی زه. نو د دې ټولې جملې تاسو څنګه معنی کولی شئ؟ ګوره، if you need help tell me، که تا ته د مدد ضرورت وي ما ته وایه. دلته د می مطلب دی ما، یا زه یا ما. می خو مختلف مطلبونه لري که نه، دلته یې مطلب دی ما. if you need help tell me، که تا ته د مدد ضرورت وي ما ته وایه. داسې به د مخکې جملې په طرف لاړ شو. ګورئ، dinner is almost ready. ډینر وایي د ماښام ډوډۍ ته. په ماښام کې چې مونږ کومه ډوډۍ خورو دې ته وایي ډینر. او از یو هیلپینګ ورب دی، یعنی دا په دې جمله کې یو مدد کوي، مدد ورکوي. او آلموسټ وایي د مخکې نه. ریډي خو تاسو پیژنئ چې تیار ته وایي. نو ډینر از آلموسټ ریډي مطلب شو د ماښام ډوډۍ د مخکې نه تیاره ده. د ماښام ډوډۍ د مخکې نه تیاره ده. ډینر از آلموسټ ریډي، د ماښام ډوډۍ د مخکې نه تیاره ده. ښه جي، مخکې جملې ته تاسو وګورئ. what did you advise him. د what مطلب دی څه او did وایي کولو ته. you ته، advice مشوره، him هغه. what did you advise him، تا هغه ته څه مشوره ورکړه. تاسو په دې جمله باندې لږ سوچ کوئ چې یاره تا هغه ته څه مشوره ورکړه. د ایډوایز مطلب دی مشوره، او دلته د ډیډ مطلب دی ډیډ وایي کولو ته، خو دلته یې مطلب دی په دې جمله کې ورکړه. د ډیډ مختلف مطلبونه راتللی شي که نه، په دې جمله کې مطلب دی ورکړه. what did you advise him، او د him مطلب دی هغه. نو تا هغه ته څه مشوره ورکړه. I won't say nothing.
آی مطلب زه او اونټ نه غواړم، یعنی دا د وانټ ناټ شارټ کټ دی، شارټ فارم دی. شارټ فارمونو کلاس مونږه تېره ورځ اپلوډ کړی او که نه تاسو به کتلی وي. او د سی مطلب دی ویل، نتھنګ هیڅ نه. آی اونټ سی نتھنګ، زه هیڅ ویل نه غواړم. مخکې جملې ته بیا وګورئ. tell me what happened. tell me what happened. یعنی ټل وایي ویلو ته، می ماته، what څه، happened پیښ شوي. ماته ووایه څه پیښ شوي. مونږ وایو که نه چې یار څه پیښ شوي دي، ماته ووایه که نه. tell me what happened. ماته ووایه څه پیښ شوي. تاسو به ګورئ په دې یو جمله باندې سوچ کوئ، ښه تاسو به خپل انګلیش د دې نه جوړوئ. ښه زه به د مخکې جملې طرف ته لاړ شم. ګورئ، the doctor said that you should drink more water. د مطلب دی د یو هیلپینګ ورب دی، دال یې هم مطلب راتللی شي. ډاکټر وایي ډاکټر ته، سیډ وایي ویلی ته، یعنی ویلی دي. دا د سی سیکنډ فارم دی. او دیټ دغه، یو ته، شوډ پکار، ډرینک سکل، مور ډیری، واټر اوبه. د ډاکټر سیډ، ډاکټر ویلی دی، دیټ دغه، یو شوډ ډرینک مور واټر، چې تا ته د ډیرو اوبو څکلو ضرورت دی. د ډاکټر سیډ دیټ یو شوډ ډرینک مور واټر، یعنی ډاکټر ویلی دا چې تا ته د ډیرو اوبو څکلو ضرورت دی. ښه دغه جمله هم کمپلیټ شوله. ګورئ بلې جملې ته وګورئ. مخکې نن زما مری هم لږې خرابې دي، ستاسو د دعاګانو به ضرورت وي. تاسو راته دعاګانې کوئ چې الله مې زر ښه کړي. I go there frequently. I go there frequently. د I مطلب زه، د go مطلب تله، او there هلته، frequently اکثر. زه اکثر هلته ځم. I go there frequently. زه اکثر هلته ځم. I go there occasionally. د I مطلب زه، د go مطلب تله، there هلته، occasionally کله ناکله. I go there occasionally. زه کله ناکله هلته ځم. I go there occasionally. زه کله ناکله هلته ځم. د دې کلاس به دا اخیرنۍ جمله کومه، دې ته تاسو توجه وکئ. what we will play today. د what مطلب دی څه، we مونږه، will به، play لوبې ته وایي، او today نن. what we will play today. مونږ به نن څه لوبه کوو. what we will play today. مونږ به نن څه لوبه کوو. هم په دې ځای باندې د نن ورځې دا وړوکی شان کلاس پای ته رسي. زما دغه امید دی، زه له تاسو نه دا امید، دا هڅه لرمه چې تاسو به دې ته توجه کوئ. زما د دې محنت نه به خپله پوره فایده اخلئ. خپل انګلیش به زده کوئ، خپل انګلیش به امپروو کوئ، ښه کوئ به یې. او ما ته صرف ستاسو د دعاګانو ضرورت دی چې تاسو راته دعا کوئ. دا زما دپاره هر څه دي. که ژوند وي زه به راځمه د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او تاسو چې هم چرته یئ زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې الله مو ښاد لره، آباد لره او بریالي لره. د لوی الله په امان.